د ولسمشر غني تازه او زبردست اقدام دا چې د مالیې وزارت د غلو چارواکو په اړه څه امر کړی. که غواړئ چې په هر څه پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ. حکومت د مالیې وزارت د دریو معینانو په ګډون 88 کارکوونکي چې په فساد تورنو ممنوع الخروج اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې حکومت له نړیوال بانک څخه د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د قرض غوښتنه وکړه، نو عام ولس غبرګون وښوده. ولسمشر غني د یو تازه فرمان له مخې د مالیې وزارت د دریو معینانو په ګډون شاوخوا 88 کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان کړل. هغه 3 صفحیز فرمان چې رسنیو ته رسېدلی پکې لیکل شوي چې د مالیې وزارت ټول کارکوونکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د وروستیو کې په حکومت نیوکې زیاتې شوې وې چې په دولتي ادارو کې د فساد کچه بیخي تر حده زیاته شوې. تر دې وړاندې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې بودیجه شاوخوا 93 سلنه ولایتي مسؤلینو حیف ومیل کړې وه چې دې کار یې د ټولو افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. ګرانو لیدونکو، تاسو د ولسمشر غني د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ.